د ملک خیر دا ډېره ضروري خبره ده او بیا تاسو راوتي امارت د پاره امارت به ګټئ تاسو به امیران راځئ نو په امیر خو د قوم ساتنه او رعیت دا فرض دی بیا که او هغه لیډران چې و د چا په لاس کې داسې داسې کېده پاکستان به داسې داسې کول دی وي ګینې دا منډې مونږ جوړې کړي نو چې کله ورباندې طوفان او سیلاب د امارت اسلامي راغی او پوکې به یې ورکو نه به لیډر و نه به یې قمندان په مخه به ختمېدل نو دلته ډېر سوچ او احتیاط ستاسو باید دې خبرو ته دا خبرې سخت هم دي او کول هم سخت دي او مشکلات هم لري او دا ما باندې 15 کاله قید پاکستان کې اوس هم روان دی او د هغې زه مقدمه تاریخ چلوم هغه ما نه په دغې خبرو چې خلک وایي مه کوه او زما خوله نه ټینګېږي زه یې کومه او هغه لیډران چې و د چا په لاس کې داسې داسې کېده نو هغه وخت کې دا پاکستان ورته غصه شه او یا د خدای تعالی په قهر او غضب کې رالل که نه هغه لاس چې داسې شه لیډران لاندې پراته و بې سم نو تاسو تم دا وایم چې یو ډېر هوښیار قدم 10 کلن تاریخ نه واخلئ ګورئ د دې نه یو عبرت واخلئ داسې ونه شي چېرته چې زمونږ د بل په لاس کې حرکت راشي هسې نه چې هغه بادار زمونږ بیا خفه هغه لاس داسې کړی مونږ لاندې پراته یو بیا به زمونږ شهیدان زمونږ قربانۍ مونږ به یو نفاذ شریعت غواړو بیا به نه راځي ولې خو مونږ به د بل چا په لاس خوځېدلي یو نه دا خپل حرکات هر څه چې وي د خپلو مشرانو اطاعت خو خپله دومره هوښیار اوسېږئ وایي چې بس دا زه د اسلام او بالخصوص د افغانستان دپاره زه د یو داسې قدم اوچتوم چې په دې کې زما د اسلام خیر وي زما د ملک پکې خیر وي تاسو سوچ وکئ ستاسو زمونږ خلاف دا خلکو ډېرې غټې خرچې وکړي او دا چې د افغانستان د بچي د زړه نه د مجاهد او د طالب او د عالم دا مینه څنګه وباسي په دې ډېر لوی قیمت او خرچه روانه ده دنیا په سطح باندې په ټیویانو باندې او په ډرامو باندې او په تبلیغاتو انتهایی غټه خرچه کوي تر څو سب د مجاهدینو په یو شکل بدنام کی ډیر زیات کوشش په دې روان دی پاکستان کې هم بادشاہان دي هغه څوک چې ورسره باډي ګارد دی او تنخواه ورکوي که همغه وګړی او پوښتنه ترېنه وکړي نو ډېر بد خپل مشر پسې ووایي او دا چې اوس د افغانستان د بچي نه تپوس کوي او هغه به د امارت خوشبین وي هغه به دعاګو وي امارت اسلامي کامیاب په همدې باندې دی چې دا د افغانستان بلکې د ټولې دنیا د مسلمانانو په زړه کې کور نیولی دی او دا داسې یوه کامیابي دوی ته خدای تعالی ورکړې ده چې دا د چا په سعی په کوشش نه ده محض فضلا من الله تعالی دی دا چې اوس خدای تعالی نه کامیابوي هغې کوشش کوي چې دا مینه زړه نه وځي او دا مینه زړه کې نورم نه نوځي نو دا محض فضلا من الله تعالی د خدای تعالی احسان دی د امارت اسلامي د مجاهدینو سره او د دې حق پرستو خلکو سره چې دوی ته د خلکو په زړونو باچایي ورکړې ده خو د خلکو په زړونو باچایي لا اوس هم زموږ په لاس کې ده د افغانستان د هر فرد په زړه باچایي د چا ده د طالب ده او د امارت اسلامي ده نو که کمزورۍ او خامۍ رانه وشوې د خپلو حدود چې لایحو کې مونږ ته ټاکلی شوي هغې نه مونږ ووتو بهر ته هسې نه خدای مکه چې هغه باچایي د زړونو رانه اله واخلي او بیا په داخل کې یو ښه روش چلن او د هر چا سره په داسې سلوک کول چې کم څوک هغه خوشبین نه امارت هغه خوشبین وګرځېږي دا زمونږ فریضه ده نه دا چې زمونږ د کارکردګۍ نه داسې یو څه مخې ته راشي چې امارت د خوشبینۍ په ځای باندې نفرت منځته راشي دا به ډېر لوی نقصان به پیدا کړي نو چې هر کله دا سلطنت او باچایي د زړونو خدای تعالی مونږ او تاسې ته راکړه هسې نه په بعضې کمزوریو باندې دا مونږ نه د لاسه لاړه نه شي یو د رأس باچایي ده د افغانستان په سر او د خلکو په سر باچایي هم 15 کاله کړې ده نو تاسو داسې وکئ چې تاسو هلته ځئ روان وخت کې ستاسو امارت را روان دی د خلکو په زړونو باچایي خدای درکړې ده خو چې د لاسه لاړه نه شي د لاسه لاړه نه شي او دا به په څه شي ځي زمونږ په ملک کې هر ځای کې داسې وي ملکان یو اهمیت لري صحیح ده علما پکې یو قدردانی لري هلته په داخل کې هغه د جماعت خطیب دی پیش امام دی د هغه لاس لاندې 3000 5000 کورنۍ دي نوجوانان او خلک لري استادان دي علما دي مشران دي زمونږ د هغوی سره اړیکې به ډېرې ښایسته وي مونږ په ځای د دې چې دا عالم مونږه متنفره کړو دا عالم باید مونږ واخلو پس قیمت خپل کو دا هغه په ژبه کې مونږ دا الفاظ واچو چې ته په دې منبر د جهاد بیان کوه هغه کار چې دلته زه د جهاد بیان کوم هغه چې داخل کې عالم کوي هغه ډېره فایده کوي د دې نه هغه ویلی شي خپل قوم ته چې مجاهد راځي شپه ورکوه مجاهد زخمی ساته نو د دې علماو سره خفه کول د دوی نه دي پکار دا بعضې کارونه د بعضې صفوفو د جهاد د مجاهدینو نه کېږي دا عواقب ډېر خطرناک لري
مونږ هغه کومه باچایي چې خدای راته د افغانستان باشندگانو په زړه راکړې هغه لاسه وزیران او چې هغه د لاسه ووته بیا دا کامیابي نشته ګورې دا ګټلی انقلاب به د لاسه درنه لاړ شي دا 10 کاله قرباني به هم ټوله ضایع شي ګورې دا یو کال اوس په تمه یو که نه چې خلک په تخته یو عمارت زموږ لاس ته راځي نه که چېرته د دې خلکو په زړونو باچایي زموږ د لاس نه لاړه او دا افغانان په کلکه زموږ مقابلې ته ودرېدل دا خو لا تاسو یې چې ستاسو غوندې زرګونه نور هم پیدا شي بیا پرې نه شئ ورتلی یعنې مخې ته ځان ته د مسعود هغه 15 ولسوالۍ ونیسئ چې څومره خواري ورباندې وشوه چا نیوی شوې که نه شوې نیوی ولې چې هغه خلک متحدو د خپل هغه مشر سره او نه یې منل چې هغه ځای ته د طالبان راشي چې نه یې منل نشو راتلی اوس چې تاسو ورځئ په کوم ولسوالۍ ولایت دا افغانان تاسو غواړي نو دا کافر نه دي دا مسلمانان دي دا زمونږ وروڼه دي دا که په یو څو ملکي کارونو کې اخته دي هغه هم په دغه شکل په نرمه باندې تهدیدول پکار دي پویول یې پکار دي ولې سبا به مړي په دې کې څوک په دې جنازه نه کوي دا بنئ دا بنئ دا بنئ تر څو هغه ویرېږي امارت دومره روب لري زم چې یو خط دی هغه ته پرېښودی که نه چې هغه په هره عهده باندې دا عهده به پرېږدي او راځي په کور باندې به کښېني په ځای د دې چې ته یې وهې بدنامي جوړی عواقب خراب راوځي د دې په ځای تهدید وکړه لساني تهدید وکړه قلمي تهدید وکړه چا په زبان باندې امارت د خوا نه دا مونږ ته ویلی شوي دي چې تاسو خپلو مجاهدینو ته دا تربیې ورکوئ چې د هلته خوشبیني نوره زیاته شي الحمدلله په زیادت ده کال په کال هغوی فیصدۍ ته ګوري که مثلا یو کار د هغې نه وشو ملي پیوستون سره تړاو راغی مثلا یو کار د هغې نه وشو د ملي اردو جنازه یې وکړه چې بعضې لایحې د هغې مخالفت کوي نو هغې ته تهدید ورکول په خط په ذریعه یا مطلب دا دی چې هغه پویول پکار دی صاحبه داسې کار مه کوه بعض انسان داسې زړه کې مسلمان الحمدلله هغه علما دي کافر نه دي چې هلته پراته دي په جوماتونو کې امامان دي هغه مسلمانان دي هغه د جهاد جذبې لري خو د قوم مجبوریت خو تاسو امامتونه کړي دي هر څوک دا لري ته چې یو جومات کې امام یې او ستا مقتدي مړ شي او ته وایې چې هلکه تا سود کړی جنازه دې نه کوم وال به وخورې جومات نه دي پیشړي نو بعضې مجبوریتونه یې هغې ته چې د هغې مجبوریت د لاسه هغه ناکار شوی نو تاسو کولی شئ نږدې طریقې باندې هغه عالم د چا په واسطه وپوښتئ چې دی څه رایه کې دی امارت ته خوشبین دی نه دی مجاهدینو معی دی نه دی په منبر د جهاد بیانونه شته نشته چې هغه د جهاد بیان درته کوي هغه د امارت خدمت کې لګیا دی اوس د قوم د یرې نه د یو اردو جنازه یې وکړه هغه په مخفي طریقه تهدیدول پکار دی یعنې په الفاظو چې صاحب دا تا ته نقصان کې ګورې زه یې نه کوم زه خو ولسوال یم پوهېږم زه ستا قدر پېژنم خو ما سره ډېر لیوني مجاهدین دي ګورې سبا به چا والی سبا به چا وژلی په داسې شکلونو باندې هغه تهدیدول پکار دی نه دا چې هغه دومره ووالی شي چې هغه 15,000 کوره مقتدیان چې هغه څوک یې هغه ټول د امارت پسې کنځل کوي بیا نه دا چې هغه پوه شوی لانه تهدید شوی لانه مخکې د دین حلال شي او سر یې کونې ته پروت او د هغه په خوا کې خط پروت تا داسې چل کړی دا سزا شوه نه د خلکو په زړه کار وکوي او دا حرکت خپل اختیار کوي د بل حرکت نه خپل حرکت اختیار کوي او دا ما باندې 15 کاله قید پاکستان کې اوس هم روان دی او د هغې زه مقدمه تاریخ چلو هغه ما نه په دغې خبرو چې خلک وایي مه کوه او زما خوله نه ټینګېږي زه یې کومه نو تاسو ته هم دا وایم چې د خپل امیرانو اطاعت مشرانو اطاعت وکړئ خو یو ډېر هوښیار قدم 10 کلن تاریخ نه واخلئ ګورئ د دې نه یو عبرت واخلئ داسې ونه شي چېرته چې زمونږ د بل په لاس کې حرکت راشي هسې نه چې هغه بادار زمونږ بیا خفه هغه لاس داسې کړی مونږ لاندې پراته یو بیا به زمونږ شهیدان زمونږ قربانۍ مونږ به یو نفاظ شریعت غواړو بیا به نه راځي ولې خو مونږ به د بل چا په لاس خوځېدلي یو نه دا خپل حرکات هر څه چې وي د خپلو مشرانو اطاعت خو خپله دومره هوښیار اوسېږئ وایي چې بس دا زه د اسلام او بالخصوص د افغانستان دپاره زه د یو داسې قدم اوچتوم چې په دې کې زما د اسلام خیر وي زما د ملک پکې خیر وي د ملک خیر دا ډېره ضروري خبره ده او بیا تاسو راوتي امارت دپاره امارت به ګټئ تاسو به امیران راځئ نو په امیر خو د قوم ساتنه او رعیت دا فرض دی بیا که تاسو مخکینۍ د امارت دوره را یاده کوئ هغه وخت کې زموږ مقابله د چا سره وه د تنظیمونو سره وه بعضې تنظیمونو موږ ته سر ټیټ که او بعضو ټیټ نه که مقابلې ته ودرېدل هغه تنظیمونه شپږ یا اووه چې کم مقابل کې ولاړو د عقل په لحاظ باندې د مسعود په مقابله کې که سوچ وکئ نو دا لیډران ډېر لوی خلک او دا مسعود خو یو فرد په حیث د جمعیت اسلامي او قمندان ګڼلی کېده خو د اوو تنظیمونو د افغانستان داخل کې د خلکو په زړونو باچایي نه لرله د خلکو په رأس او په سرونو یې باچایي وه نو چې کله ورباندې طوفان او سیلاب د امارت اسلامي راغی او پوکې به یې ورکه نه به لیډر و نه به یې قمندان په مخه به ختمېدل
حتی کې چې مونږ لاړو پنځیر دروازې ته ورسېدو، هغلته زمونږ مقابله داسې یو چا سره راله چې هغه د خلکو په سر باچهي نه لرله، خو د هغه پنجشیریانو په زړونو یې باچهي لرله. د پنجشیریانو په هغه زړونو کې د مسعود محبت پروت و. هغه دومره یو ښېګڼې د خپل قوم سره کړي وي ظاهري دنیایي لحاظ سره چې هغه ډېر متاثر و. 5 کاله مې پې ځان ستړی کړ، 2 قدمه پې ورله څوک ور نه رله. دا مثال در کوم درته چې کله دې د چا په زړه باچهي کوله، دا نن چې مونږ کامیاب یو په افغانستان باندې، دا همدغه وجه ده چې مونږ ته د افغانستان خلک ځای راکوي، د افغانستان خلک شپه راکوي. افغانان مونږ سره د روټۍ او د زخمي او د نورو کومکونو کې لګیا دي. که دغه مشکل مونږ ته دغه باچهي د دې په زړونو مونږ نه لاړه، نو بیا د دې خلکو مقابله به ډېره زیاته مونږ ته ګرانه شي معزز. او بل کله ناکله داسې وشي چې بعضې سړی بل څوک خوځوي، دا لاس داسې داسې کېږي خوځېږي، دی خوشحالې دا منډې ما جوړې کړي، هغې منډو تم مه غره کېږئ. د دې ټولو منډو په ځای باندې داخل کې د خلکو په زړه کار وکئ، د خلکو په زړه کار وکئ او دا حرکت خپل اختیار کئ، د بل حرکت نه، خپل حرکت اختیار کئ. دغه مثال کې به مونږ لیډران پیش کو، مسعود به پیش کو چې مسعود 2 کرته پاکستان ته راغی، خو نور دې طرف ته ډېره مینه نه وه او هغه هلته حرکات خپل لرل، نو د هغه ماتول مونږ ته سخت شو. او هغه لیډران چې و د چا په لاس کې داسې داسې کېدل، پاکستان به داسې داسې کول، دوی وګینې دا منډې مونږ جوړې کړي. نو هغه وخت کې دا پاکستان ورته غصه شه او یا د خدای تعالی په قهر او غضب کې رالل که نه، هغه لاس چې داسې شه لیډران لاندې پراته و بې سم. نو دلته ډېر سوچ او احتیاط ستاسو باید دې خبرو ته. دا خبرې سخت هم دي او کول هم سخت دي او مشکلات هم لري. او دا ما باندې 15 کاله قید پاکستان کې اوس هم روان دی او د هغې زه مقدمه تاریخ چلو. هغه ما نه په دغې خبرو چې خلک وایي مه کوه او زما خوله نه ټینګېږي، زه یې کومه. چېرې دا ولسوالي خلک مونږ سره ولاړو، نن لګیا دي طالب سه ولاړ. نو دا ټول زمونږ دغه بادشاهي د خلکو په زړونو په دې زیاتېږي چې مونږ د علاقې مشر تهدید نه کو، مونږ د علاقې عالم تهدید نه کو، بلکې د هغې سره دومره یو ښه اخلاق اختیار کو چې هغه مونږ سره دې صف کې ودرېږي او په داخل کې کار شروع کړي. اول ته کار اوس الحمدلله شروع هم دی. زه ټیم په ټیم جلسو ته ځم بازې او زه د هغې علماو بیانونه اورم، زه د هغې ایمان او جهاد او عقیدت ته سلام کوم. بالکل په پاکستان کې خو هر سړی د جهاد بیان کولی شي، مجاهدینو ته خو هر سړی کولی شي. نن خو هغه سړی دی چې کابل کې په منبر ناست دی او د جهاد بیان کوي، نن خو هغه سړی دی چې قرهباغ کې ناست دی، نن هغه سړی دی چې د افغانستان په یو سخت مرکز کې ناست دی او هغه یو خطیب دی، هغه په خوله باندې 15 ارقام دی او هغه هلته د جهاد بیان کوي. دا ډېر لوی جهاد دی، د هغې سلام کول هغې ته پکار دی معززو. دا مقصد مې دا دی چې تاسو ته د مسؤل هغه حق پېژندنو چې تاسو هغه خپل حد انداز موافق هغه تاسو ته لایحو کې ښودلی شوي دي، د مشرانو نه یې واخلئ، د هغې موافق تاسو هغه عمل کوئ. من جمله د هغې نه تاسو ته یو حد دغه دی چې تقسیم د غنایمو به تاسې په نور خو به لایحو درته خپل حد ښودلی، شریعت په لحاظ تاسو حدود هغه دغه دي چې کوم امیر د جهاد مقرر شي، کم ځای چې صحنه د جنگ د غنیمت بالته نه تقسیموئ، دا زموږ د حنفیت خلاف دی. دا نقل کوي کله چې ستاسو پر امن ماحول ته ورسېدئ هغې ځای کې خپل غنایم تقسیم کوي. من جمله د هغې نه نفاظ د حدودو دی چې تر څو ستاسو امارت برپا شوی نه وي، نو دې لاس پرې کولو نه هم تېر شئ، دې سنګسارېدو نه هم تېر شئ، دې هر څه نه تېر شئ. خدای تعالی تاسو په دې نه نیسي چې لکه ته خبر شو هغه ځای کې، ځکه دا مسایل قضا غواړي او ستاسو قاضي چې کم مقرر دی، ګورې دا قاضیان د خپل منځ کې د فیصلو لپاره مقرر شوي دي، ستاسو له امارت برپا نه دی، نو هلته څنګه قضا تاسو کوئ؟ دا مفتي او قاضي فرق لري که نه؟ پاکستان کې هم دا فرق څوک نه کوي، مفتیان دومره ډېر دي چې دا کاڼې اوچتې لاندې تې مفتي دی، خو بس هغه بیا په دې نه پوهېږي چې قاضي چاته وایي مفتي چاته وایي. شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری دا به د نظر نه غورځوئ. دې کې داسې کمال دی چې دې نکات وایي چې هغه نکات په سلفو کې هېچ چا نه وایي. داسې یو عجیبه نکته به درته کله بیان کړي. هغه وایي چې قاضي او مفتي کې لوی فرق دا دی چې قاضي به د امارت اسلامي د خوا نه مقرر شخصیت وي او مفتي کې دا ضروري نه ده. صحیح شوه؟ نو بیا وایي اوس تفصیل کوي په دې کې، وایي چې کله لانجه د پټي راشي، د دوو خلکو نزاعي لانجه راشي، مدعي مدلۍ پکې راشي، دا خبره مفتي نشي حل کولی. ولی نشي؟ که دی فتوا ورکړي نفاذ نشي کولی، د سره زور نشته، ډنډه نشته دی، وایي دا کار د قاضي دی. اوس تاسو وګورئ پاکستان کې هلک وایي ما په شریعت واک ورکړی، چاته دې ورکړی؟ پلانې مفتي صاحب راځي. نو اوس مفتي غریب هم په دې نه پوهېږي چې دا زما کار نه دی چې دا فیصله زه وکړم.
دا د قاضي کار دی او قاضي رست النفاذ شریعت د امارت ناراضي امارت قاضي ته کی هغه به فیصله کوي چې به چا ونه من په کونه لرګي منډي بیا هغه سره زوري بیا نو دا ولی چې دی خپل مفتی خپل وحدهونه پیژن قاضي خپل وحدهونه پیژن نو دا نفاذ د حدودو دی باندې تاسو نه مکلف تا چې کله امارت راغې دا غینه بعد به قاضیان مقرر شي بیا به نفاذ د حدودو کیږي اوس دا عواقب بد لري دا نفرت پیدا کوي د مسلمانانو په زړونو چې کوم بچی دا هغه مونږ کمیږي بیا دا وخت د خبرونه دی چې تاسو نفاذ وکړئ د حدودو او دا شانتا پتا سو باندې امرهم شورا په خپلو کې مشوره ډیره ضروری ده او هر کار کې مشوره به دی امیر نور چې د عزم کوي او دا شانتا قتل د جواسیسو کې ډیر زیات احتیاط چې هغه د تیر کار په لایحو کې تاسو ته ویل شوی او په دې لایحه کې پرونی اعلان شو تاسو ته چې هر یو کار کیږي هغه سره به د مشر مسؤلینو مشوره وي او د مشورې نه بعد دا غي ویډیو دا سيزونه عواقب بد لري کوم عواقب بد دي همدغه دی چې موږ نفرت زیاتېږي د خلکو او موږ غواړو چې دا محبت زیات شي د خلکو په زړونو بچي زیات شي ویډیوګانې دا سيزونه مکوي عدم قطع الاشجار د خلکو بوټي مزای کوي د خلکو فصلونه مزای کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ تیز قومندان جهاد ته لېګل ک اسامه تیزو خالد بن ولید تیزو تاریخونو کې ما دا رېستلې دي چې دوی ته کله به جهاد تعمیر مقرر کړي ورته به ویل چې لا تقطع اشجار قوم د قوم بوټي بنه ماته نفرت پیدا کیږي د خلکو د دینه بوټو سره د سکار دی پاتې شو د امارت اسلامي او کار مخکې شوی او هغه جرح مکوي عقلا او مشران او ستري محکمې فیصله ور باندې شوی و هغه د پاره دلیل هغه پیش کوي چې ما قطعتم ملینه او ترکتموها قائمه فباذن الله بني نذیر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کړی او سب بوټي واله او صفاتي شو نو پدې کې صحابه حیرانو چې اوس دا والم خکار کړي دی او کدا پاتې خکار شوی دی نو آیت راغه ما قطعتم ملینا تاسو چې قطع غلی کم کجوري بوټي نو او کوم چې پرې خدل فباذن الله دواړه د خدای په اذن باندې دي عادي د پاره شی یخذ الفاسقین چې د فاسقان په خدای تعالی او شرمې بے عزت کی خفای کی اور باندې نو بعضی دلیل ته په دار اسلامي کې او اسلامي تاریخ کې داغه د پاره یو نمونه دا سوا از ضرورتونو او پاغزه کې د هر باغ نه جنگونه کېدل وسه خو بیا هم رستو امارت پاغي خفه ده رستو کم چې علما دي او چا فیصله کړي دی هغه چې وګړي نو اړ یو په دې خفه ده چې دا کار د قرباخ کار نه دی شوی دی سبب د نفرت ګرځیدل نور نفرت زیات کړي او تاسو د کابل خلک یې تاسو خپل چې کم په سب د مجاهدینو کې مې یو د چا باغ وران شوی دی څنګه چل دی خو اندر کې کنه در کې اما خپلم پزله کې خفه دي دا کار نه شوی خو بهرحال امارت یو فیصله د قضا فیصله علما ناس تی اطاعت ضروری وي خدای نه بعد انفرادي صورت کې قطع د اشجار او حدیثو کې منع راغلی دا بنه کوي لکه پرون تاسو ته ویل شو چې د چا په فصل به وبنه بندوي لایحه کې تاسو ته د خبر اعلان وشو او دا شانتا لا تقتل وليدا ولا امراه زنانه در نمړه نشي چرتا ماشومان در نمړه نشي چرتا د دې ډیر زیات احتیاط کوي بعضی مسائل دي زخپل پای کې مشکوک نو هغه کېدی شي کدا سي مشران علما ناس دي او استشاره او مشورې واخیستل شي نو زه به امارت ته وړاندې کم چې باید دې لپاره یو کار وشي او دا خبره به وکما مخکې تاسو موړی زما خپل یو شوبه ده هغه دا چې د احد په میدان کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غزوه چې کله رااله نو اول او اخر سره ونه خطل په خپلو کې شروع شو نو انس ابن نظر د انس ترو هغه د مسلمانانو قبضه کې راغی وای دې چغي وای عمي سوچ خلکو خبره اوریده دی شهید کړي نو اسلامي تاریخ کې د مسلمانانو نه یو مسلمان په غزا کې مړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغخته حضرت انس مبارک ته دیت وی چې د کم دیت دی زه د بیت المال نه غدر کوم دغه هغه دیت واخسته واپس بیت المال توقف کا تر مرګ پورې به حضرت انس صفاتونه خلقو کول دا صحنه چې دغه ته پیښه شوې ده مونږ او تاسو مخه ته په جنگونو کې ډیره زیات روانه ده ځکه یو جنگ د توري نه دی چې مسلمان د کافر نه بیل کې جنگ د میزایلو دی جنگ چې د بم دی جنگ د راکټ دی د مرمۍ دی دا مشکلات مخه ته ډیر راځي چې یو درې ناول امریکایانو په ایواز کې 1500 یا 50 چې زموږ افغانان مړ کیږي دا صورت او هغه مسلمانان هغه مړی نو دغه خو اگر کې یو فقہی جزئیه ماده سے پیدا کړه چې کله دی هغه دار حرب کې وی او د کفارو په معیت اغل توی هغه پکې مړ شي نو هغه دیتونه نشته کنه دا یو جزئیه ما په فقہ کې پیدا کړه خو کم خلک چې داغي سره صف کې نه دي نو عام خلک دی اغل توسیږي او د جهاد د هجرت د فرضیت هم مسله مختلفه ده چې فرضیت منسوخ ده نه ده منسوخ فرض کفایي ده فرض عین ده احناف فقه دلته ترجیح دي خبري تور کوي چې لا هجرت بعد الفتح د فتح مکه نه بعد هجرت حکم منسوخ ده نو دلته دا جزئیه مینس کې دا هغه خلک چې اوس ملکیږي دا غي د دیت سغم نشته ده
نو زم چې ډیر کمیسیونونه ټاکل کیږي او کله مشران مخکې وړي شي او چاته رسولې شي خیر دی، اوس امارت ډیر مسکین دی. خو چې داسې یو لایحه راغلې وې چې د مجاهدینو ته دا ویلی شوی وی چې په دغه ځای کې کاروایي وشوه، تاسو ته خو پته لګي چې هلکه دومره پکې ماشومان یا ښځې یا داسې مړه شول، د دې یو لیسته نیولی کېدی. یو وخت کې به امارت برپا شي، کله چې امارت اسلامي راغی بیا به حکومتي نظام به هغه وخت کې دیت خلاصول یا هغې نه عفه غوښتل یا هغې نه معافي غوښتل او یا دیت ورکول ملک او باچایۍ ته څه مشکله خبره نه وي. هغه ټول به بیا د دې یو لیسته غوندې به برابرې. خو دې دپاره څه کمیسیون لا نشته دی چې یا اوس د هغې دیتونه خلاص شي، ولې غریب دی امارت ډېر مسکین دی، او یا الله اقل د هغې یو لیسته ونیولی شي چې دا افغانان دي دا په خطایۍ کې وژلی شوي دي، یو غم په کار دی که نه. خو دا زما خپله یو شبه ده دا چې په دې کې علما فقها مخکې مزید څه تحقیق لري. زما بعضې شبو کې مسایلو کې زما خپل څه شبهات شته دي، یو تېنه دا ده. خو تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ چې لا تقتل ولیدا ولا امرأه، زنانه مړه نشي، ماشوم مړ نشي، بوډا مړ نشي، او خاص کر د افغانستان مسلمانان هغې سره ډېر زیات احتیاط کوئ. وجه دا چې یو هسې سړی پکې مړ شي که نه، هسې سړی عام سړی مړ شي، هغه تره لري، تربور لري، کلی لري، قوم لري، ټبر لري، هغه ټول د امارت مخالفین ګرځي. وګوره وایي داسې کار یې وکړه زما پکې فلانی مړ شي. نو هغه کومه باچایي چې مونږ ته راغلي باچایي بیا د لاسه عواقب یې ډېر خطرناک دي. نو ډېر احتیاط کوئ په دې مسایلو کې، احتراز د قتل خطا نه دا ورسره ډېر زیات کوئ. تحقیق په قتلونو کې هغې کې هم چې کوم دی نو ډېر زیات احتیاط کوئ چې کوم څوک تاسو ته ویلی شوي د جاسوس په شکل پوره تحقیق نه بعد د خپلو مشرانو مشورې نه بعد هغه کار منځ ته راوړئ او د هغې ویډیو او دا څیزونه مه خوروئ. په اخره کې یو 10 منټه هغه بلې موضوع ته راځم چې موضوع د قومیت ده، چې هغه مونږ ته درېیمه موضوع راکړی شوې وه نن ورځ دپاره، چې خاص کر په افغانستان کې د فارسي او د پښتو یو مسله روانه ده. نو دغه شیونه ډېر زیات ځان وساتئ، او خاص کر فارسي زبان چې دی دا یو تاریخ لري، او چونکې اکثر امارت چې دی دا د افغاني زبان والا دی، فارسي زبان والا ورکې کم دي نسبت افغانانو ته. خدا زمونږ د سفرونه دي، زمونږ مجاهدین دي او زمونږ مرګري دي، او مخکې مرګري په امارت کې اوس هم مرګري دي، په وطن کې را سره شریک دي، په دین او قومیت او مذهب کې را سره شریک دي. په هر لحاظ سره چې دغه نژاد پرستی او قوم پرستی بیا منځته رانشي او دا تعصبات د منځ نه بالکلیه وایستلی شي. الحمدلله دا ایستلی شوي دي. صف د مجاهدینو کې مونږ ګورو چې فارسیوانان کم مونږ سره دي، هغه ډېر ښایسته مخلصین دي دې تحریک لره او خسته اطاعت د امیر المؤمنین هغې مني، هېڅ مخالفت نه لري. خو بیا هم کم واړه د افرادو کې چې کم مخالفت وي نو دا د منځ نه وباسئ. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ځان ته نمونه کوي چې فارسي زبانو صحابو څومره ونازولو، څومره وقدرولو، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د چا سره غلامو په څه قیمت باندې هغه آزاد که، هغه د فارسی ژبې والا دی. او کله چې د ایران فتح کیږي سلمان فارسی پکې څومره کردار بیا ادا کړی دی. نو هغه کردار چې بیا د فارسی زبان والا په خپل هغه ولایتونو کې چې فارسی زبان لري فارسی زبان ادا کولی شي، افغاني نشي ادا کولی. د قندهار خلک، د خوست خلک، د هلمند خلک بیا نشي ادا کولی کوم کار چې مونږ ته بیا هغه د فارسی زبان والا رونه کوي. دا شان ازبکی به وایي، ترکمنی به وایي، دا د افغانستان قومونه دي، دا به مونږ سره یو وي. حتی کې د امارت د عالمن خو دومره دا سینه کولو کړې ده چې کوم د مذهب نه بهر غیر مقلدین دي هغه د ځای ورکړی. تاسو په سترګو ګورئ هغه په کونړ کې هغه هلته کارکردګۍ نه کوي، هغوی ته یې ځای ورکړی. حتی کې شیګانو ته یې سینه کولو کړې ده چې راشئ د کفارو په مقابله کې مونږ سره ودرېږئ. او کله چې امارت برپاو په کابل کې، ما په دې غوږونو د کابل د روټیشن نه اورېدلي دي چې شیعه و سني ګل یک چمن هر دورا برادر یک وطنم، دا به هلته ترانه ویلی کېده. شیعه و سني چې دی دا د یو چمن ګلان یو او دا د یو وطن رونه یو. دا ولې دغه حکمت هم دغه و چې دا اوس راته څوک مسعودیان خاص هم نورو خلکو لاس کې نیولي دي چې دا رانه اوس څوک په لاس کې ونه نیسي. دا به راته په ملک یو لانجه جوړه شي، فساد به جوړ شي. نو چونکې د ملک خلک دي، باشنده دي، حقوق لري، حق لري، د وزارت حق لري، د ولایت حق لري، چې څوک والیان شو، څوک وزیران کړل، هر څه کړل مشرانو، مونږ ته به مسلمي. قومي نجات پرستی او دې څیزونو کې به خپل وخت مونږه هغه نه ضایع کوو. بیا زمونږ استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فارسیوانو، دا مونږ چې د چا په مذهب باندې یو، نو افغانانو ته ځکه وایم چې مونږ افغانان الحمدلله ډېر ناس یو که نه، هغه خوا نه به تعصب کېږي یا نه چې دې خوا نه ونه شي، او هغوی ته هم په کار دی چې دا ونه کړي. ولې که تعصب د پښتون سره فارسي زبان والا کوي نو زه بیعت به مات شي. بیا هغه امیر د پښتون دی،
هغه امیر المؤمنین پښتون دی، نو بیا څنګه ته تعصب د پښتو زبان والا سره کې مه کوه. وروڼه یو سره یو ځای شي سره. او زمونږ استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حقیقت او راجح قول دار چې د فارسیوان دی، د چاریکارو نه چې د غره لمن کې لګبر لاړ شي دغلته یو کلی دی، د اصلا د دې کلی دی. بیا د نیکونه چې د غلامانو د په پلار رقیت نه دی راغلی، بیا د عراق ته تللی دی، بیا هغه وخت کې د باشندګي او بیا زبان عربي دوی زده کړې ده او مور د وخت سره خلک اوس عربي ګڼي. خدا د فارسیوان اصلا او اصلا دیم د افغانستان دغه علاقې چې وي دا د فارس زیر تحت وي. حدیث مبارک کې راځي لو کان الدین عند السرايا لذهب إليه رجل أو رجال من أبناء فارس حتى ينالوه. کچرت دا دین د مخ د ځمکې نه اسمان ته لاړ شي سرایا ستوري توخیږي، نو لذهب إليه رجل، نبی الاسلام زما امت کې یو سړی دی هغه به پسې سرایا ته ورشي او د هغې نه حاصل به یې کي او د دنیا ته به یې خور کي. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د امام سے په مناقب کتاب لیکلې، په مقدمه کې دا حدیث راخلی وی دی کې اشاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې هغه فارسی وو، دا نبی اسلام اشاره ورته کړی دا وللعاقل تکفی الاشاره چې دا دین خپل ته نه پورته کیږي ځمکه یو ګټ کې خوبي ولو بالفرض کالت مخیجی کنا. نو فارسی ځوانانو کې داس یو فارسی شته دی فارسیوان بوي هغه به داغیز نه راوخی دنیا کې به خور. نور ډیر اولیاء کتا سے ګوري، جلال الدین رومی رحمت الله علیه، امام ربانی رحمت الله علیه، دا اولیاء او صف کې ډیر زیات فارسی زبان تیر شوی دي. بایزید بستامی رحمت الله علیه څومره کرامات او خاوند دا بوستان دی، دغه مزار ته په ایران کې مونږ لاړو، بوستان دا ګلستان او بوستان او دا جورجان او د علاقو ته مونږ سفر کړی اوس دعوتونو نو هغه ته د مزار دی. دا ټول چې دی زمونږ د صفا هغه د جهاد رونه دي، دغه مسله د مین نه بالکلیا وباسئ. هغوی ته پکار دي چې بالکل د افغانانو سره رونه او مونږ او تاسې ته پکار دي چې هغې خپل رونه وګڼو او د هغې سره هغه د محبت په ماحول کې دا خپل مسایل حل کو. دا چند خبرې د دوه موضوعاتو موافق مې وکړې. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. خداوند کریم دا کومه ترجمه شو او دا کومه خبرې وشوې زه انسان یم عاجز یم د یادونه مې کړي، کما نه دی کې سهو خطا شوي ما ته عفو وکړي. او یا الله ما د نصیحت خیر خواهی په بنا کړي مونږ ټولو دپاره د نصیحت ذریعه وګرځئ. او یا الله العالمین زمونږ صفوف خو پاک دی، خدای نور یم پاک کړي. او یا الله زمونږ جهاد زمونږ سایه خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي. او یا الله کوم شهیدان شوي درجات بلند کړي. یا الله هر شهید لره د اویاو شفاعتونه او اویاو کسانو شفاعت اختیار ورکړي. الله دا خو ډېر شهیدان دي، خداوند کریم یو شهید په مونږ هم مهربان کړي او مونږ ته هم د هغې شفاعت نصیب کړي. او یا الله دا مجاهدین چې هغه هلته خاصو مقامونو کې بیا جهاد کوي او په هغې کې دعا قبلیږي، الله په هغه دعواتو کې زمونږ نصیبې پیدا کړي. تاسو نم زمونږ مطالبه د دعا ده، خداوند کریم دې زمونږ زبانونه په حق باندې وچلئ. خدای دې په شریعت او طریقت مونږ ته استقامت راکړي. او خداوند کریم هر قسم خامۍ چې الله دا ډېر لوی تشکیل دی او ډېر لوی صف دی، دا ټول نه صفا کېږي. خدای مونږ به کوشش کوو، مشران کوشش کوي، دوی کوشش کوي، خو بیا هم کمزورۍ پکې وي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په ایران کې یو امیر مقرر کړ د جهاد، هغه په شرابو ګیر شو، په شرابو ګیر شو، وی په دوری وهي څلوېښت دوری والو به مقرر کړ، بیا په شرابو ګیر شو، به څلوېښت دوری وه، به قومندان د جنگ مقرر کړ، بیا په شرابو ګیر شو، وی اتیا دوری وهي، اتیا دوری وه چې به مقرر کړ، څلورم ځل په شرابو ګیر شو، وی اتیا دوری وهي معزولي کوي، معزولي چې معزولي کړ. دوه نیمې میاشتې امیر المؤمنین ته د فتح خط لا نړو، جنگ یو دم جهاد ودرېد مخکې نه هغه خط راولېږه د ایران فاتح ته. داسې چل دی هر وخت به خط راته چې فتح ده او فتح ده او فتح نه کېږي. وی تاسو چې کم سړی معزول کړی دی هغه ډېره ښه مخه لرله، سخت مجاهد و. هغه چې معزول شوی جهاد په مخه نه ځي، نو وی چې خدای تعالی چاته هدایت نه کړي مونږ به یې څه کوو، بیا قومندان مقرر کوي. همغه شرابخورې بیا قومندان مقرر کړ او فتح بیا شروع شو. نو بعضې وخت کې داسې چې بعض انسان په جنګ کې مخه لري. مونږ به د اصلاح دعا ورته کوو، تاسو به هم کوشش کوئ، خو د عمل په لحاظ چې ګوري هغه کمانډر یې هغه د جنګ قومندان ډېر نه برابر، خو مخه د جهاد یې ډېره ښایسته وي. نو خدای تعالی خو هر چا ته ګوري او هر چا کې یوه قوه